السلام علیکم. تراوی اته رکعاته دي او که شل رکعاته دي. دا بیان پوره تر اخره پورې واورئ. ستاسو ذهن به پې کولاو شي. پاکستان کې نن سبا په دې باندې مناظرې روانې دي او جنگ جګړې. نو دا بیان تر اخره پورې ګورئ. زه ته پلی کومه چې تراوی اته رکعاته دي او که شل. یو خویمه زموږ په وطن کې بله جوړه شي، هغه دا ده چې تراوی به څو رکعاته کېږي، شل به یې که اته به یې. په دې باندې لانجې شو، مناظرې، جنگونه او جګړې، یو بل ته کافر ویل، ده پسې مونځ نه کېږي ولې دا اته کوي، زه وایم هغه پسې نه کېږي ولې شل کوي. مسلمانانو ورونو، خبرې ډېرې واضحه دي، چا به رانه پټې کړي. محمد رسول الله علیه السلام تراوی مونځ صرف په ژوند کې 3 شپې په جمع کړی دی. صحابه کرام فرمایي یوه شپه رسول الله علیه السلام په مانځه ودرېد، چې کوم صحابه نږدې ورالل تراوی ورته اته رکعاته وکړئ، کورونو ته لاړل، سبا له نور خبر کړي د هغې نه ډېر خلک را. دویمه شپه بیا جمع ورکړه، اته رکعاته د تراو رمضان. په درېیمه شپه ډېر خلک خبرو، جماعت ډکو، خو رسول الله علیه السلام تر سحره راونوت. صحابه په انتظار سباله چې شو ورته ویل ځکه راونوتلم چې تاسو 2 شپې په جمع وکړئ او په درېیمه شپه رالی، هسې نه چې الله وفرمایي چې زما د دې بندګانو دا تراویح خوښې دي، دا هم پې فرض کوم، زه راونوتم چې امت ته تکلیف پیدا نشي، 5 وخته مونځ نشي کولی چې دا پې فرض نشي، هسې نه چې دا پې فرض شي. نو د دې د وجې نه رسول الله علیه السلام 3 شپه ونه کړه، جمع ونه کړله. ولې؟ ځکه چې فرض نشي. رسول الله علیه السلام وفات شو. د نبی علیه الصلاة والسلام په جماعت کې صحابه کرام به راتلل، قاری پسې به 10 کسه، چا پسې 100، بل قاری پسې 50. اته رکعاته تراویح خلک جدا جدا ولاړ. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه دور راغی، هغه یو 2 قاریان وکتل، تمیم داری او ابی بن کعب، ان یقوم للناس فی رمضان ب8 رکعات. دوانو قاریانو ته ویلې چې دا خلک بیل بیل ولاړ دي، تراویح کوي، تاسو دواړه ودرېږئ، ټول خلک په جمع دا تراویح به کوئ 8 رکعاته، ځکه 8 رکعاته سنت. مسجد نبوي کې دوباره تراویح شروع شو. ولی رسول الله علیه السلام ځکه جمع پرېښې وه چې یره وه چې فرض نشي، چې رسول الله علیه السلام وفات شي، وحی نه راځي، نه فرض کېږي. عمر د رسول الله علیه السلام امقه د 2 شپو سنت را ژوندی که او صحابه ورته ویل 8 رکعاته کوي. بعضې خلک کوي عمر رضی الله عنه شل کړي. په ذخیره د احادیثو کې کتابونو کې دا څوک نشي ښودلی چې عمر رضی الله عنه هغه 10 رکعاته کړي. دروغ وایي. کله وایي سعودي عرب کې 10 کېږي، مکه کې، مدینه کې. سعودي عرب کې 3 کاله، 13 کال، ابل کال او هغه بل کال، 3 واړه کالونه په سعودي عرب، مکه او مدینه کې هم 8 رکعاته وشو. دا 10 هغوی ولې کوي؟ په ټولو عربو جماعتونو کې 8 رکعاته دي، صرف په حرمینو کې 10 کوي. په دې حرمینو کې 4 جانمازه پراته و، 4 دیواله و. یو د امام شافعي صاحب جانمازو، د هغه ملګري به راتلل په خپله طریقه مونځو، بل د امام مالک جانماز، بل د امام ابو حنیفه، بل د امام احمد رحمهم الله. کله چې ملک عبدالعزیز راغی رحمه الله، هغه د یو عالم سره مشوره وکړه، امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، چې د امت په بیت الله کې هم متفق نشي، 4 جمع په بیت الله کې په یو وخت به ولاړ وي،
د یو مخ به دې دیوال ته د بل هغه دیوال ته د بل یو به ویلې دا زمونږ امام دی بل پسې موږ نه کوو بل به ویلې زمونږ مشورې وکړه چې امت په بیت الله کې متفق نشي د الله په کور کې په یو امام راجمع نشي د امت کې خیر نشته ټول جا نمازونه غونډ کړل یو امام مقرر کړ د سنت مطابق به مونځ کوي حنفي شافعي مالکي دیوبندي بریلي شیعه دا ټول به د امام پسې مونځ الله امت ته اتفاق ورکړي چې کله اتفاق شروع شي هر ځای کې شیطان حرکت کوي تراویح رالی اته رکعاته تراویح چې به امام وکړلې سنت طریقه وه وروستو زمونږ او ستاسو د علاقو خلک به ورله بل امام به مخکې چې نه مونږ شل کوو هغه بادشاه و امام سوچ وکړي چې مونږ خو اتفاق راوسته خو چې مونږ اته وکړو دوی بیا نور په شلو ودرېږي بیا به اتفاقي راځي نو امامانو ته حکم وکړي چې صرف په دې دوو ځایونو کې به شل رکعاته کوئ چې د امت اتفاق راشي او دا موږ هم وایو زما مسلمان وروره شل رکعاته تراویح موږ جایز ګڼو ناروا ګناه بدعت غلطو ته نه وایو دا زموږ عقیده ده ولی امام مالک رحمت الله علیه شپږ دېرش رکعاته کولی بل امام شپږ څلوېښت رکعاته کول په دې تراو کې د چا اتفاق نه دی معلوم شوی نفل دی چې څومره دې ډېر وکړل ډېر اجر موږ په دې کې جګړه نه کوو چې شته که نشته اته رکعاته زمونږ مور بی بی عائشه رضی الله عنها فرمایي بخاری شریف کې حدیث ده قسم کوي چې رسول الله ما يزيد في رمضان ولا في غيره رسول الله علیه السلام پر رمضان او غیر رمضان کې 11 رکعات نه زیات نه دي کړي اته تراویح او درې وتر د سنت طریقه ده کوا اته کې شل کې چې هر څو کې زمونږ اختلاف د دې ورونو سره په بل ټکي دی هغه ټکی دی پټای نه ښکاره کوي اختلاف په دې کې دی چې دا شل رکعاته مونځ تراویح او سره څلور فرض دوه سنت او درې وتر 29 رکعاته مونځ زما مسلمان ورور په کم دلیل او په کومه طریقه په 15 منټو کې ادا کوي 9 رکعاته مونځ په 6 منټه کې ته څنګه کوي نو موږ وایو دغه 6 رکعاته دا دروز د جماعت توهین د قرات توهین په یو سا امام لګیای نه اوریدونکي پوهیږي نه امام پوهیږي چې ولدوالین کوم ځای کې ویلي الحمد کوم ځای کې ویلي موږ وایو دا د قرآن پورې استهزاء دا به مانځه دا دروز په دې جماعت کې دا درزاره دا زنګنونه په دې ځمکه وهل دا د مونځ توهین دقه ته بدعت ناروا او ګناه وایو مسله زموږ په دې ځای کې ده رسول الله علیه السلام فرمایي د منافق منځ پیژنئ فقام فنقر 4 نقرات چې څلور ټونګې لګئ امامانو باندې به خلکو نومونه کې غوستل مشینی قاری صاحب مشین په شانتې ضربه کوي د اور بچې راکټ قاری صاحب دا د امام دا د تراو دا د قرآن توهین دی زه تا ته نه یم چې شل مکه شل وکه خو چې کوم په مکه کې څنګه په قلاره کېږي د هغوی 6 رکعاته په 2.5 غنټو کې ختمیږي او زمونږ 6 رکعاته په 6 منټه کې ختمیږي هغه پکې څو سپارې وي یو سپاره په حرم کې څومره په قلارې وي او د پکې 15 سپارې ویلي عزتمندو دغه وایو د دې عبادت غم او غم ډیر اولک ته مګوره خسته ته وګوره الله ډیر اولک ته نه ګوري ليبلوکم ايکم احسن عملا
الله فرمایي ښایسته ده نه غواړم 2 رکاته وکړه د دغه درز دروز د دغه کته پورتی د دغه ټونګونه 2 رکاته غوره دي اتم مه کوه 2 وکړه غوره دي که نن عمر ژوندی وې او ته وې عمر 20 کړي دي او دا ستا 20 ولیدلې او دا ستا دا منډې دا د جومات توهین دا د قرت توهین دا د قرآن سپکاوی په الله قسم چې په دې تراو به هغه تاله سزا درکړې وي چې دا مونځ به دې ته وایي محمد رسول الله علیه السلام یو آیات باندې یو شپه تېروله صحابو به پې یو شپه تېروله نو غرض مې دا دی مسلمانانو ورونو که څوک 20 رکاته کوي په قلارې کوي بلکل دې کوي هېڅوک به ورته دا ونه وایي چې تا غلطه وکړه 40 وکړه 50 وکړه ماسخوتن 20 وکړه پیشنمي کې بیا 20 وکړه او بندي در باندې نشته په قلاره وکړه په ارام وکړه داسې جوماتونه وګوره چې چېرته په قلاره کېږي په ارام سره کېږي انتخاب وکړه مزل به ورپسې وکړي لږ به ستړی شي لږ به ودرېږي الله به اجر درکړي اجر پسې غواړي نه دې ستړی شم نه مزل کوم نه ورپسې ځم نه خپله تکلیف ورکوم او اته واړه جنتونه م غواړم نو عزتمندو 8 رکاته سنت دي د رسول الله علیه السلام د صحابو نه راغلي دي باقي 20 رکاته پکې جایز دي 40 شپږ 50 شپېته چې څومره کولی شو الله دې موږ او تاسو ته د عمل توفیق راکړي واخر دعوانا خدا بیان تاسو واورېدو چې تراویح 100 رکاته دي بالکل تحقیقي او ښه مدلل بیان و د دغه شان بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ او په کمنټس کې لازمي جواب راکړئ چې ستاسو 100 رکاته تراویح کوئ